د روژې په رارسېدو د ګرانۍ اندېښنې. طالبان وایي د خوراکي توکو بیې به مهار کړو. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د روژې میاشتې په رارسېدو سره د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې یو ځل بیا د خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي. دا مهال د افغانستان اکثره اوسیدونکو له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. یو شمېر کابل ښاریان له افغانستان انټرنیشنل پښتو سره په خبرو کې وویل چې هر کال د روژې میاشتې له رارسېدو مخکې د خوراکي توکو بیې لوړېږي. سوداګر او هټیوال هڅه کوي چې د روژې په میاشت کې ډېره ګټه وکړي. فرهناز سروري افغانستان انټرنیشنل پښتو څانګې ته وویل چې روژه لا پیل شوې نه ده. په بازار کې د توکو بیې دومره لوړې شوي چې تصور یې نه کیږي. هغه وړاندې وایي که دا حالات همداسې دوام وکړي خلک به له لوږې له ګواښ سره مخ شي. طالبان وایي هڅه کوي چې د خوراکي توکو بیې مهار کړي. د طالبانو به د کابل ښاروالۍ مسؤلانو د سوداګرۍ، مالی، عدلي، کورنیو چارو وزارتونو، استخباراتو، د افغانستان بانک، ریاستونو د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د بېلابېلو صنفي ټولنو استازو د بیا د کنټرول او له احتکار څخه د مخنیوي ګډ کمیسیون د نرخپاڼو د جوړولو په موخه غونډه وکړه.